وطن نور بد سر زرګړي د زرګر لاسونه بخت هنر لاسونه د پتن ولګي د توبرکلوز کنټرول ملي پروګرام منځمهاله ارزونه د مهمو لاسته راوړنو موجودو ننګونو او په ملي کچه د خدماتو د لا ښه والي د لارو چارو د ارزونې لپاره یو ارزښتمن فرصت دی. د ټول ملي او نړیوالو شریکانو له همکارۍ څخه صمیمانه مننه کوو. د 2024 کال د راپورونو او ارقامو له مخې د توبرکلوز کنټرول ملي پروګرام په څو مهمو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی چې لنډیز یې په لاندې ډول دی. د توبرکلوز د حساس او مقاوم دواړو ډولونو له 15,000 څخه زیاتې پېښې تشخیص او تداوي کول چې د تداوي د بریالیتوب کچه شاوخوا 95 ته رسول شوې. په لوړ خطر لرونکو ډلو کې مثلا بېرته راستنېدونکي بندیان، د نشهیي توکو کارکوونکي، داخلي بېځایه شوي کسان او د توبرکلوز او HIV ګډ ناروغیو درلودونکو کې د تشخیص د کچې زیاتوالی. د خصوصي سکتور پراخ همکارۍ چې د پیښو په موندنه کې ډېر مهم رول لوبولی. د لارښودونو او عملیاتي کړنلارو ترتیب، د عامه پوهاوي موادو چاپ او ویش او د روغتیایي پرسونل ظرفیت لوړونه چې د چوپړتیاوو کیفیت یې پیاوړی کړی. او په ټول هېواد کې د جین ایکسپرټ معیاري تشخیصي دستګاوو له لارې د تشخیصیاوو مرکزونو پراختیا، لرې پرتو ولایتونو ته د مقاوم توبرکلوز د تشخیص او درملنې مرکزونو پراخېدل، د توبرکلوز ضد درملو منظم تدارک او ټولو روغتیایي مرکزونو ته استول. پورته لاسته راوړنې د ټولو شریکانو د ګډو هڅو پایله ده چې زه د عامې روغتیا وزارت په استازیتوب د ټولو څخه مننه کوم. زموږ ګډ لومړیتوبونه په راتلونکو کلونو کې په لاندې ډول دي. اول، د توبرکلوز واقعاتو د تشخیص پیاوړتیا په ځانګړي ډول په لوړ خطر لرونکو ډلو کې د درملو کار ترویجونو او لابراتواري تشخیصي موادو اکمالاتي سیستم لا پیاوړی کول، د حساس او مقاوم توبرکلوز درملنې چوپړتیاوو پراخول او د ملي او ولایتي کچې ظرفیتونه لوړول. د عامې روغتیا وزارت په بشپړ ډول ژمن دی چې شفافیت تضمین کړي، ټول معیاري طرزالعملونه او راهنمودونه عملي کړي، د څار تحلیل او راپور ورکولو سیستمونه پیاوړي کړي او له ټولو شریکانو سره اغېزمنه او د باور په بنسټ همکاري جاري وساتي. په پای کې یو ځل بیا د ټولو ګډونوالو څخه مننه کوم. هیله ده چې په دې ارزونه کې د پروګرام اړتیاوې او خنډونه په واضح ډول تشخیص شي او ستاسې تخنیکي نظریات د توبرکلوز د کنټرول برنامې د لا پرمختګ او د نړیوالو بنسټونو د جدي ملاتړ د جلب لپاره ګټور تمام شي. وطن نور بد سر زرګړي د زرګر لاسونه بخت هنر لاسونه د پتن ولګي د نصر زخمونه